نن د علومو اکاډمۍ له لوري په هیواد کې غذایي امنیت په موخه د مالدارۍ او کرنیزو نویو ټکنالوژۍ تر عنوان لاندې جوړ شوي سیمینار کې د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلینو وویل چې افغانستان اوس مهال وچکالۍ خورا ځپلی چې په خبره یې د چارې کورنی زراعت هم اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې داسې یو حالت رامنځته شوی دی چې تقریبا د 15 کاله جګړې تېرې شوي دي، مختلف د کیمیاوي مواد استعمال شوه. یو خو د اقلیمي بدلون اسیب پذیري خلک داسې یو حالت ته رسولی دي، خصوصا افغانستان چې تقریبا په 6مه کټګوري کې ځای لري، او بیا نوې ابتدا د شروع د ملک دلته عامه پوهاوی ډېر سخت صفر ته رسېدلی و. په دې کې باید په عامه پوهاوي باندې ډېر تمرکز واچي، خلک پوه کړي، د اوبو د اسراف څخه مخه واړوي. په غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي چې وزارت به یې په دغه برخه کې د اړتیا وړ نوې پوهنځۍ رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې باید مسلکي کسان وروزل شي. نو زراعت او مالداري هم د همدې برخه دی. په دې برخه کې به کوم رشتو ته ضرورت وي هغه به تاسیسیږي، او مونږ کوشش دا دی چې مونږ نوره تخصصي شو. دغه عمومیاتو نه باید اوزو. عمومیات خو یوه مقدمه دی، باید مونږ تخصص ته ولاړ شو. په برخه کې که کله مونږ تخصص ته لاړ شو بیا مونږ کامیابېدلی شو، او داسې محصلان باید وروزو چې ام نظرا ام علما خودکفاوي ام په عملي ډګر کې کار وکړی شي. د علم او د عمل په باره کې باید توازن وشي. هغه رشتې باید مونږ ایجاد کړو چې په عمل کې کار ځینې اخیستل کیږي. په غونډه کې ریاست الوزرا د اداري معاونیت مسؤلین زیاتوي چې زراعت د هیواد په اقتصادي پرمختګ، فقر کموالي او د خپلواکۍ په ساتلو کې هم اغیزمن رول لري. مسؤلین په هیواد کې د زراعتي ټکنالوژۍ په څېړنو ټینګار کوي. زراعت رکن اساسی اقتصاد و امنیت غذایی افغانستان است، اما هنوز به گونه ابتدایی اداره می شود. برای عبور از این مرحله انجام تحقیقات علمی منسجم و کاربردی در زمینه‌های اصلاح نباتات، مدیریت منابع آب و تطبیق تکنولوژی نوین حیاتی است. نتایج تحقیقات زراعتی می تواند بهره‌وری را افزایش داده، فقر را در روستاها کاهش و استقلال اقتصادی کشور را تأمین نماید. از این رو تحقیق علمی در زراعت نه یک انتخاب بلکې ضرورت حیاتي است. غوښتنه دا ده چې د اقلیمي بدلون اړوند نړیوال سازمانونه د په افغانستان کې خپل پاتې نیمګړې پروژې پیل او دغه راز د اقلیم بدلون په برخه کې له افغانستان سره مرستې ترسره کړي.